یو دیهاتي تاجر اوسېده. هغه خپل خر په شا باندې وړو بوجۍ ایښې. هر وختي به د خپل خر باندې وړو بوجۍ بازار ته وړې. هره ورځ به دوی لاره کې غټ توی پارکولو. یوه ورځ خر په نالۍ کې وغورځېدو. ټول وړه بیا نالۍ کې ډوب شو. د وړو بوجیو وزن کم شو. په خره باندې سبا بیا نورې بوجۍ روانې کړې. خره سوچ وکړو که زه اوبو کې وغورځم د بورۍ وزن کیدای شي بیا کم شي. خره بیا ځان وغورځولو. بوجۍ په نالۍ کې وغورځېدې، وړه ترې ختم شو، بیا د وړو وزن کم شو. خر ډېر خوشحاله شو. خر به هره ورځ بیا داسې چل کولو، نارې کې به ځان غورځولو، بوجۍ وزن به بیا کمېدو. ښه په خوشحاله به مالک شو. زه ډېر عقلمن یم، د مالک ته مې ډېره سخته ټوکه ورکړه. زه ډېر عقلمن یم. بیا هم مالک په خره کارونو باندې پوه شو. هغه بیا یوه آیډیا ذهن ته راوړه. سبا بیا د وړو بوجۍ ورته کېنښوې، د ملوچو بوجۍ بیا ورته کېښوې. خره بیا د خپل عادت بیا پوره کو، اوبو کې وغورځېدو. بیا ارادتاً اوبو کې ډوب شو. خر خوشحاله و، وزن به نن بیا کم وي، ورته پته نه وه. توند ملوچ خو نور هم درانده شي. خر ښه وزن او نن ډېر خپه و. نن کهانۍ دا مقصد دی چې خپل زړه نه کار کوئ، مالک ته زړه نه کار کوئ. هر څه چې چېرته یې زړه نه کار کوئ. صرف دا کار مه کوئ چې دا کار زما دی، بس زه به زړه نه کار کوم. مالک ته هم کوئ، خپله هم کوئ، هر څه کوئ. صفا نیت ساتئ. خر غوندې وال به یې بیا تاسو هم. بای بای. سبسکرایب کرو پلیز برو.